ولسمشري ماڼۍ مشورتي لویه جرګه به له 3 تر 4 زره کسانو ګډون وکړي. سلام، وخت مو بخیر. د پښتو پلاس چینل ته ښه راغلاست. هیلهمند یم جوړ روغ او صحتمند اوسئ. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي ټاکل شوې چې روانې کب میاشتې په 26مه نیټه د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند هارون چاخانسوري وایي په دغه مشورتي لویه جرګه کې ښایي له 3 تر 4 زرو کسانو ګډون وکړي چې د سولې مذاکراتو لپاره به د ټولو نظرونه واخیستل شي. د چاخانسوري په وینا په دغه جرګې کې د ګډون کوونکو کسانو په اړه به وروسته رسنیو سره معلومات شریک کړي. ولسمشر غني څه موده مخکې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو اعلان وکړ څو د مذاکراتو خبرو لپاره پکې نظر واخیستل شي. خو د شنونکو په باور ښایي حکومت دغه جرګې ته د خپلې خوښې کسان راوغواړي او بیا هم پکې د ولس د خلکو غږ وانه اورېدل شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد ویلي و چې د مشورتي لویې جرګې مخکې باید افغان حکومت د سولې مذاکراتو لپاره ټول منلی ټیم جوړ کړي. ډیره مننه کوم چې تر دې موده موږ سره یو ځای واست. که غواړئ تازه خبرونه، معلوماتي ویډیوګانې زموږ له چینل څخه وګورئ نو هیله ده پښتو پلاس چینل سبسکرایب او خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه کوم، ښه وخت ولرئ.